خپله د هغه وخت د فرعون ښځه چې وه د هغې مور ده چې د یو 15 کلن ماشوم د هغې ممي ده. دغه د دې میوزیم ته ننوځو ملګرو. دا ډېر زیات مهم میوزیم دی. دا دروازه ده دننه اوس ورځو. یوه خبره باید ډېره مهمه ده چې هغه زه وکړم چې دغه څومره شیونه چې دي دا د فرعونانو د وختونو دي، تقریبا 4.5 الی 5,000 کاله مخکې. دا خپله د فرعون چوکۍ وه. دا فرعون چې و د هغې وخت کې لکه پاچا یو نه و، هر څوک به چې د هغه وخت پاچا و هغه به فرعون و. دا چې دا ملګرو دا خپله د هغه وخت د فرعون ښځه چې وه د هغې مور ده. د هغې د مور د ممي ده. وبګم سمه نه ښکاري. دا شیشو کې بند کړي دلته رڼا ده. او د دې چې دی وایي غاښونو تکلیف یې طرف ده ساینسدانانو دغه یو پروډکشن ورکړی دی چې غاښونه یې ډېر خراب شوي وو. از ساده اصطلاح منه چې ګازګي کړی و، انفیکشن ورته پیدا شوی او د هغې نه دا مړه شوې وه. تقریبا د 500 الی 60 کالونو منځ کې دغه وخت کې مړه شوې وه. دا یې مور ده. دا یې همداسې مومیفاید کړې ده. ګوره دغه یې خپې دي، خپونه یې ورته دغه تاوه کړې ده. دا ټوټې غوندې یو قسم ته مواد به یې تاول داسې ښکاري. یوازې پوستکې او دا هډوکې دا یې پاتې دی او نوره غوښه یې وچه شوې ده. زما په نظر ملګرو په دې ټول میوزیم کې یا د دې فرعونانو په تاریخ کې ټولو نه مهم ځای چې دی همدغه دی. دا د خپله د فرعون توت عنخ آمون چې دی د هغې دا مجسمه چې د سرو نه جوړه شوې ده او فکر کوم دننه د ویډیو اجازه هم نشته دی. هغلته نه خبر کړې ده چې د ویډیو اجازه نشته دی. خو دا په دې ټول میوزیم کې یا خپله د فرعونو په تاریخ کې ټولو نه مهم همدا ده. دا د سرو نه جوړه شوې ده. ګورو که چېرته مکس دننه واغسته خو پرېږدي یې نه او دې دپاره یې خاص ځای بېل جوړ کړی دی. دننه خو ما تاسو ته وویلی چې دې ځای کې چې دی هلته یې دغه پرې نه وغوسته، ویډیوګانې واکسونه نه پرې غوسته. پولیسان ګرځېدل ډېر جدي وو. زمونږ ستاسې په اصطلاح دا یې کوزي دي. دا هغه د پاچایانو یا د فرعونانو اطاقو کې هغې به چې استعمالول نو دا کوزي د هغه فرعونانو دپاره دي. کله چې دا فرعونان چې دي دلته هغې دا مجسمې یا د انسان نما شکلونه یا بوتان جوړول شروع کړه نو دا یې د ټولو نه اول بوت دی د دې په اصطلاح باندې. او دغه بوت چې دی نو تقریبا د نن نه 2,500 کاله مخکې دی. 2,500 کاله مخکې دا جوړ شوی دی. دې کې ګورئ بره په دې سر کې هم سوري دي او دې ږیره کې هم. نو امکان دی ولري چې هغه وخت کې دې بره سر کې ایښته ایښي وو، لاندې ږیرې ته یې ایښته ایښي وو، یو څه یې جوړ کړي اوسي او یو رنګ باندې ورته هم ورکړی اوسي. دا چې دی داسې د یو 15 کلن ماشوم د هغې ممي ده او دې کې دننه چې دی حتی چاپړې هم وي اچولي دي. او دغه قواره چې ده د دې نه لاندې دا قواره یې د سرو نه ده خو په دې کې دننه به یې هماغه 15 کلن ماشوم خښ دی. دا به د فرعون په دربار کې چې کوم لاندې ساحه وه د هغې په حساب کاشیکاري غونې ده. فرشونه به یې داسې جوړ شوي. اوس یې دلته راوړي دي او مکمل دغسې یو دغه ورته جوړ کړی دی چې څوک به یعنې ونه ګرځي. دا خپله د فرعون د هغې د ملکې ښځې او د 3 بچو مجسمې دي چې دا به هلته د کله به چې دربار ته ننوتې نو مخې ته به دا جوړ شوي وو چې هر څوک دربار ته ننوته د دې نه به تېرېده. دا غوښه ده وچه شوې ده، اوس یې هډوکي یې پاتې دی او ټوټې ته یې تاوې کړي دي. هغه وخت کې به یو مواد یا څه یو قسم ته مواد به یې پرېښودل چې دا خرابه نه شي. نو د هغې داسې مفکوره وه چې هغې دنیا کې هم چې سړی مړ شي یعنې دا خوراک ورته مهم دی. نو چې مړي به یې ښخول هغې سره به دا خوراکونه هم ښخول ورسره
خوراکونه به په دغه شیانو کې بندول. ما دلته خپل د فرعون ممی چې دا رامسیس ټو چې ورته وایي، ما ویل د هغې ممی به هم دې میوزیم کې هغه سکداره په نوم باندې دی که څه په نوم باندې یو بل دغه راته وښود میوزیم هغه هم د قاهره کې دی. ویل هلته دی. نو موږ مجبور یو هغې ته د دې ایجپت میوزیم نه راووتو. دلته ما ویل هغه د فرعون ممی به دلته یې مجسمه خو هغه نشته دلته. اوس هغه بل کوم ځای کې چې خپله د فرعون مجسمه ده هغې ته روان یو.